حکيم الکوزي وایي زما درمل تر هندوستان او روسیې ورسېدل، خو هغه وایي چې زما لاس کټ کړی. دا چې ولې او څنګه دا خبره کړې ده او په دوی کې د تریاکو اچولو په اړه څه ویل، هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ د مهربانۍ له مخې زموږ چینل ملت پلس در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. عبدالحکیم الکوزي ادعا کوي چې د کرونا وایروس ضد درمل جوړ کړي او سلګونو زرو کسانو ته یې ورکړي دي. وایي که د عامې روغتیا وزارت ثابته کړه چې هغه مواد چې دوی یاد کړي د ده په درملو کې شته، حکومت د لاسونه ورڅخه پرې کړي. دی وایي په درملو کې یوه اندازه تریاک کارولي دي، خو فیصدي ډېره کمه ده او هغومره یې کارولي څومره چې په نورو درملو کې کارول کیږي. الکوزي وایي د نړۍ هېڅ داسې درمل نشته چې د یوه درد لپاره دوا وي او په بشپړه توګه جانبي عوارض هم ونه لري. د ده په خبره دغه درمل هند او روسیې ته هم لیږلي دي او د دغه دواړو هیوادونو د روغتیا مسؤلینو هم شنلي دي. الکوزي وایي خپله تجار دی، پیسو ته اړتیا نه لري او دغه درمل یوازې د خپلو هیوادوالو د روغتیا په پاره په خلکو په وړیا ډول ویشي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د الکوزي په درملو کې 29 ډوله نشهیي مواد کارول شوي دي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا ښې چارې.